د علیپور له لوري د ملي اردو هلیکاپټر په ایراني توغندي باندې ویشتل شوې ده. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ، وخت مو پخیر. په جنوبي اسیا کې د نیویارک ټایمز خبریال د باوري سرچینو په اساس وایي د میدان وردګ ولایت په بېسوده ولسوالۍ کې د افغانستان د هوایي ځواک هلیکاپټر په ایراني توغندي ویشتل شوې ده. بلال سروری پر خپل ټویټر باندې کاغلی د باوري سرچینو پر اساس د افغانستان د هوایي ځواک د هلیکاپټرو د ویشتلو لپاره د ایران له میثاق وړل کیدونکي او هدایت کیدونکي توغندي کار اخیستل شوی دی. د توغندي پاتې شونې لا هم د پیښې په ځای کې شته. له میثاق توغندي څخه د هغه غیر حکومتي جګړه مارو له لوري په سوریه، عراق او یمن کې کار اخیستل کیده چې د ایران له ملاتړه برخمن دي. د خپل سره وسلوالو قومندان علیپور د دې برید مسؤلیت منلی دی. علیپور ویلي چې د افغانستان د حکومت پر ضد به مبارزه دوام ولري. نوموړی ځان د مقاومت د جبهې مشر بولي. په سوریه کې د فاطمینو لیوا هم د مقاومت جبهه بلل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت نن اعلان بیا وکړ چې د علیپور د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي او د دې ډلې 12 غړي یې وژلي دي. د افغانستان ولسمشر او نورو چارواکو هم ویلي چې د علیپور ډله به وځپل شي او د وژل شوو پیلوټانو او امنیتي ځواکونو غچ به ورڅخه واخیستل شي. همداراز د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم څو ورځې وړاندې په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې علیپور او خپل سري وسلوال په یادې ولسوالۍ کې د قانون د تنفیذ مخه نیسي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.